سلامونه دوستانو، بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي مهمې جملې یا فریزونه په دې شکل دي. Does this bus goes to Chora? Does this bus goes to Chora? آیا دا بس وچورې ته هم ځي؟ I decided to go to abroad. ما پریکړه وکړه چې زه خارج ته ولاړ سم. I am counting on you. I am counting on you. زه پر تا باندې حساب کوم. I'll wait for you. I'll wait for you. زه به تا ته منتظر یا انتظار کوم یا په انتظار کې اوسېږم. May I ask you something? May I ask you something? کولی شم چې د یو څه په اړه باندې پوښتنه درڅخه وکړم. The food is getting cold. The food is getting cold. خواړه یخیږي یا خواړه یخی کیږي. I have many friends in foreign countries. I have many friends in foreign countries. زه په خارجي هیوادو کې ډیر ملګري یا زیات ملګري لرم. This heart is mine. This heart is mine. دا خولۍ زما ده. My work is finished. My work is finished. زما کار خلاصو. Which do you prefer, apples or bananas? ته چې شي خوښه چې غواړي چې وی خوري چې سره علاقه لري سیبان که کېلې. I'll call you late today. زه به نن ناوخته تا ته زنګ ووهم. I can't check my mail because the server is down. زه زما ایمیل نسم کتلی یا چکولی یا خلاصولی په دې خاطر چې سرور مرکزي دستګاه چې د هغه خرابه دی، کار نه کوي. Don't forget to send me message. Don't forget to send me message. Message here نه کې یعنی message راته وکړه د یادې ونه باسي. Sher and Shabir want to go to Afghanistan. Sher and Shabir want to go to Afghanistan. Sher او Shabir غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي. I can't go nor do I want to. I can't go nor do I want to. زه نه ځم او زه نه سم تللی او نه غواړم چې ولاړ وسم. He is very angry with you. دی ستا سره ډېر تا ته ډېر په غوسه دی یا په قهر دی درته. Tell me the story. Tell me the story. کیسه راته وکړه یا کیسه راته ووایه چې څه پېښه شوې ده، معلومات یې راته راکړه. I stayed up late last night. زه تېره شپه تر ناوخته پورې ویښ یا بیداره وم. I don't like this phone. I don't like this phone. دا تلیفون زما نه خوښېږي یا خوند نه راکوي. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست، په کوم ځای کې کوم ستونزه وه، په کوم جمله باندې پوه شوي ناست، کمنټ راته وکړئ او زما چینل سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.